الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درنو لیدونکو او اوریدونکو، له هر څه نه مخکې ستاسو روغتیا او خوشحالي د لوی الله نه غواړم. الله تعالی مو د ژوند په چارو کې کامیابه، سرلوړي او عزتمن لره. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي چې تاسو زما د رحمت نه مه ناهیلي کیږئ. که مو هر څومره ګناهونه کړي وي، ژوند مو په ګناه کې تیر کړی وي، خو بیا هم زما د توبې دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي. زما د رحمت نه مه ناهیلي کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ځکه الله رب العزت ټول ګناهونه بخي. انه هو الغفور الرحیم. او الله رب العزت چې دی غفور ذات دی، بخونکی ذات دی، او د دې ترڅنګ الله مهربانه ذات هم دی. د بخاری او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د بني اسرائیلو د یو کس واقعه بیانوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې په بني اسرائیلو کې داسې یو کس و چې هغه خپل ټول ژوند په ګناهونو کې، په بې حیاییو کې او د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه په سرغړونه کې تیر کړی و. کله چې هغه قریب الموت یعنی د ژوند وروستنۍ شیبې راغلې، خپل زمن یې راټول کړه، خپلو زمنو ته یې وصیت وکړ: کله چې زه مرم نو زما بدن ته به تاسو اور واچوئ، زما جسد به وسوځوئ. کله چې زما جسد ایرې شي، زه ایرې شم، نو وروسته د هغه دا ایرې تاسې ټولې وټکوئ، میده میده یې کئ، او بیا یې هوا ته کیږدئ چې زما د بدن دا ذرات ټول هوا ویسي. ځکه ما دومره ګناهونه کړي دي، د هغه په ژبه باندې که الله په ما باندې برلاسی شي،
ما ته به داسې عذابونه راکړي چې الله رب العزت خپلو بندګانو کې هیڅ چاته نه وي ورکړي. ځکه ما خپل ټول ژوند په ګناهونو کې تیر کړی، خپل ژوند مې په بې حیاییو کې تیر کړی دی. نو ځکه خپلو زامنو ته یې وصیت وکړ چې تاسو به همدا کار ما سره کوئ. کله چې په بني اسرائیلو کې دا کس وفات شه، نو زامنو یې د هغه د وصیت مطابق د ده بدن او د ده جسد وسوځوه. هغه ایرې یې راواخیستلې، ټولې وټکولې، میده میده یې کړې. د یوې طوفاني ورځې انتظار یې ویسته. کله چې طوفاني ورځ راغله، نو د خپل د پلار د جسد او د بدن دا ایرې یې واخیستلې، د غره په څوکه باندې کېښودلې، دا ټولې شمال ویوړې، ختمې شوې. خو کله چې شمال دا ایرې یوړې، الله رب العزت ورته امر وکړ چې تاسې راټولې شئ، یو ځای شئ. هغه ایرې او هغه ذرات ټول سره یو ځای شول، همدغه سړی ترې جوړ شه. الله تعالی ترې پوښتنه وکړه چې تا ولې دا کار وکړ؟ تا خپلو زامنو ته ولې داسې توصیه او وصیت وکړ؟ د بني اسرائیلو دې کس ورته وویلې چې یا الله، صرف ستا د ویرې نه. ځکه ما خپل ټول ژوند په ګناهونو کې تیر کړی و، خپل ژوند مې په بې حیاییو کې تیر کړی و. نو ستا نه ویرېدلم، ستا د عذاب نه ویرېدلم. ځکه مې خپلو زامنو او خپلو اولادونو ته دا وصیت وکړ چې زما له مرګه وروسته تاسو ما سره دا کار وکړئ. الله تعالی ورته وفرمایل چې صرف زما د ویرې نه؟ هغه ورته ویلې هو یا الله، صرف ستا د ویرې نه. نو الله ورته وفرمایل چې زما د ویرې دې دا کار کړی دی، ما تا ته بخښنه کړې ده. سبحان الله. ته چې ګناه کوې بې پروا مه اوسه، الله تا ویني. که ته په ښکاره ځای کې کوې، الله تا ویني. که ته دا ګناه په پټ ځای کې ترسره کوې، الله تا ویني. نو د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. کوم ګناهونه دې چې کړي دي، په هغو باندې ته توبهګاره شه. د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه. الله ډیر غفور ذات دی، الله ډیر رحیم ذات دی. الله ستا ګناهونه بخښي، د توبې دروازې لا خلاصې دي. همدارنګه په بل روایت کې راځي چې د موسی علیه السلام په وخت کې په بني اسرائیلو باندې سخته وچکالي راغله، سخته او لږه راغله. بني اسرائیل دې حد ته ورسېدل چې هغوی د ولږې مړه شي، مالونه یې تباه کېدل، څاروي یې تباه کېدل. بني اسرائیل راغلل موسی علیه السلام ته. موسی علیه السلام ته یې عرض وکړ چې یا موسی، ته خپل رب ته لاسونه پورته که، د خپل رب نه دعا وغواړه چې الله رب العزت په موږ باندې باران وکړي. من خو د قحطي نه، د وچکالي نه نور مرو، مالونه مو تباه شول، څاروي مو تباه شول. په دې وخت کې بني اسرائیل تقریبا 80,000 کسان ول. موسی علیه السلام ټول راټول کړ.
الله ته د تضرع د عاجزي لاسونه پورته کړل. په ډېرو زاریو یې د الله رب العزت نه د باران د ورېدلو غوښتنه کوله. ډېرې زارۍ یې وکړې خو باران ونه ورېد. موسی علیه السلام وفرمیل یا الله من خو ډېرې زارۍ وکړې، ډېر په تضرع او عاجزي سره مو تا ته لاسونه پورته کړل، د باران د ورېدلو غوښتنه مو وکړه، یا الله خو باران ونه ورېد. الله تعالی ورته وفرمیل ای موسی ستاسو په منځ کې د همدې کس د ګناه د نحوست له وجې نه تاسو د باران د ورېدلو نه محرومه شوي یاستئ، په تاسو باندې باران نه ورېږي. تاسو دا کس له خپل منځه وباسئ. موسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې نارې کړې چې ستاسو په منځ کې داسې یو کس دی چې هغه د 40 کلونو راهیسې په ګناهونو باندې اخته دی، خپل ژوند په ګناهونو بې حیاییو کې تیروي. الله فرمایي تر څو چې دا کس تاسو په منځ کې وي زه تاسو باندې باران نه وروم، دغه کس دې زموږ له منځه ووځي. همدغه ګنهګار کس خپل ښي اړخ ته م وکتل چې څوک د دې خلکو له منځه ونه ووت، خپل چپ اړخ ته یې م وکتل چې څوک د خلکو له منځه ونه ووت، نو پوه شه چې دا ګنهګار سړی زه یم. زما د ګناهونو له وجې الله رب العزت باران درولی او زموږ دعا نه قبلوي. نو ځان سره یې وویلې یا الله که زه د دې خلکو له جمع او له منځه وځم زه رسوا کېږمه، تاسو که شرمنده یم یا الله خو دې خلکو څخه مې مه رسوا کوه، ګناهونه مې کړي، یا الله خو په ګناهونو مې توبه ده، اوس زه ستا طرف ته رجوع کوم، د خپلو ګناهونو بخښنه یا الله زه ستا نه غواړم، ته ماته مغفرت وکړه. دې ګنهګار سړي چې کله دا خبرې وکړې بس د باران ورېدل پیل شو، ښه باران ورېد. موسی علیه السلام وفرمیل یا الله هغه کس خو زموږ د منځه وتلی م نه دی او باران ورېدل پیل شو، تا په موږ باندې باران وکړه. موسی علیه السلام ته الله وفرمیل چې هغه ګنهګار ما طرف ته رجوع وکړه، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شه، په زړه کې هغه ما طرف ته رجوع وکړه، په زړه کې ویره پیدا شوه، نو ما د هغه توبه قبوله کړه او په بني اسرائیلو باندې مې باران ووروه. موسی علیه السلام وفرمیل یا الله ته دا کس ما ته راوښیه چې زه په لیدلو باندې خوشحاله شم او ښاد شم. الله ورته وویلې هیڅکله نه، د 40 کاله ګناهونه وکړه، زما د حکمونو او زما د اوامرو نه یې سرغړونه وکړه خو ما رسوا نه کړ، ما ونه شرموه. نو اوس چې هغه توبه وویستله، د زړه په خلوص او اخلاص سره یې ما ته رجوع وکړه، هغه زه څنګه وشرموم، تا ته او بني اسرائیلو ته یې وروښیم. ګورئ درنو اوریدونکو،
الله ډیر غفور ذات دی، الله ډیر رحیم ذات دی. د الله تعالی رحمت زمونږ د ګناهونو نه ډیر پراخ او وسیع دی. مه ناامیده کیږئ. هر څومره ګناهونه مو چې کړي دي، که مو تر اوسه توبه نه وي ویستلې، دا زما خبرې چې همدا اوس اورئ، الله ته رجوع وکړئ. د زړه په اخلاص سره په خپلو ګناهونو پښیمانه شئ. ګناه همدا اوس پرېږدئ او په راتلونکي کې دا تصمیم ولرئ چې زه به بیا ګناه نه کوم، لکه څنګه چې دا د توبې شرطونه دي. ګورئ، په ټولو بني اسرائیلو کې داسې یو کس د هغه د ګناه د نحوست له وجې باران درېدلی و. نو ستاسې په کورونو کې چې تاسې خپله لمونځ نه کوئ په ډېرې بښنې سره، یا مو ځوانان ورونه دي هغوی لمنځونه نه کوي، یا مو پیغلې خویندې او لورګانې دي هغه لمنځونه نه کوي، همدارنګه په کورنۍ کې مو بې اتفاقي ده، دروغ دي، غیبت دی، په هغې کورنۍ کې به بیا خوشحالي له کم ځای شي؟ په هغې کورنۍ کې به بیا برکت له کم ځای شي؟ ژوند ډیر محدود دی، مه دوکه کیږئ. ځوانه وروره، ته به وایې اوس ځوان یم، چې کله مې په ګیره کې سپین ولګېدل، مشر شوم، بیا به د ګناهونو نه توبه وباسم. خو ته په دې نه پوهیږې چې تا ته دا ضمانت چا درکړی چې ته به تر هغه وخته پورې ژوندی. همدارنګه درنې خورې، ته چې اوس ستر نه کوې، هغه جامه چې الله او د الله رسول درته ویلې هغه نه اغوندې، د مانځه پابنده نه یې، په غیبت اخته یې، دا وایې چې زه مشره شوم، بیا به ښه جامه واغوندم، هر څه به پرېږدم، د مانځه به پابنده شم. خو ته لا په دې باندې پوه نه یې چې دا ضمانت تا ته چا درکړی چې ته به تر هغه وخته پورې ژوندی یې. فرصت له لاسه مه ورکوئ، الله ته متوجه شئ. د توبې دروازې خلاصې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. الله تعالی بلا کیف د شپې لخوا خپل لاس غځوي څو هغو کسانو لپاره بخښنه وکړي چې هغو په شپه کې ګناه کړي. څو هغو کسانو لپاره بخښنه وکړي چې په ورځ کې ګناه کړي ده. د ورځې په ترڅ کې چې تا ګناه کړي ده، غافله کیږه مه. شپې الله ته متوجه شه. د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه. سسته توبه مه کوه، مضبوطه او قوي توبه وباسه. او بلا کیف الله رب العزت د ورځې لخوا خپل لاس غځوي تر څو هغو کسانو لپاره بخښنه وکړي چې هغوی د شپې لخوا ګناه کړي ده. نو که د شپې ګناه تر سره کړې ده، مایوسه کیږه مه چې الله ماته بخښنه نه کوي. ډیر په عاجزي سره الله طرف ته متوجه شه. د خپلو ګناهونو بخښنه خپل رب نه وغواړه. الله ډیر غفور ذات دی، الله ډیر رحیم ذات دی. ستا عاجزي، ستا تضرع او ستا توبه الله څخه ډیر لوی ارزښت لري. ان شاء الله چې الله رب العزت به درته بخښنه کوي. ژوند محدود دی. 3 ورځې ژوند ده، 1 ورځ تیره شوه، 1 نننۍ ورځ ده او سبانۍ ورځ لا معلومه نه ده چې په هغې کې به ژوندي یاست یا به مړه یو.
د مانځه پابند شه. ګناهونه پرېږدئ، الله ته رجوع وکړئ. ځکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل دی، هلاکت دی د هغو کسانو لپاره چې هغوی د خپلو لمنځونو نه غافل دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ویل په جهنم کې یو ښوی غر دی. فاسق او فاجر چې کله ډېرې په خوارۍ او په سختۍ سره په دې غره باندې وخیږي چې د دې اور نه نجات عمومي، چې کله د غره سر ته وخیږي هغه به بیرته د دې غره نه راپرېوځي او په اور کې به پروت اوسي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویل په جهنم کې داسې یوه کنده او وادي ده چې جهنم د ورځې 400 ځلې د هغې نه پناه غواړي. دا د چا لپاره تیاره شه؟ غافل. موږ دنیوي کارونو ته ارزښت ورکوو. د سهار لمونځ په هغه وخت کې ادا کوو چې لمر ختلو ته 2 دقیقې پاتې وي. د ماسپښین لمونځ په هغه وخت کې چې د مازدیګر لمانځه ته 2 دقیقې پاتې وي. د مازدیګر لمونځ په هغه وخت کې چې د ماښام لمانځه ته 2 دقیقې پاتې وي. او د ماښام لمونځ په هغه وخت کې چې د ماسخوتن لمانځه ته 2 دقیقې پاتې وي. نه، هر لمونځ په خپل وخت باندې ادا کړئ. ګناهونه پرېږدئ، توبې وباسئ، الله ته متوجه شئ. الله ډېر غفور ذات دی، الله ډېر رحیم ذات دی. ځکه الله وایي لا تقنطوا من رحمت الله. زما د رحمت نه تاسو مه ناهیلې کېږئ، د الله د رحمت نه مه مایوسه کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او د دې ترڅنګ دې الله رب العزت توفیق راکړي چې ډېر په اخلاص سره، ډېر په عاجزي سره او ډېر په تضرع سره الله طرف ته رجوع وکړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړو. امام الذهبي رحمه الله په سیر اعلام نبلا کې لیکي چې یو ځوان ابراهیم بن ادهم ته راغی. ورته یې وویل ای شیخه، زه هر څه کوم چې ګناهونه پرېږدم، خو د ګناهونو له کولو مې زړه نه صبرېږي، بیا په ګناه اخته کېږم، ته ماته لار راوښیه. ابراهیم بن ادهم ورته وایي ای ځوانه، که دې د ګناه له کولو او ترسره کولو نه زړه نه صبرېږي، بیا د الله د رزق نه خوراک مه کوه. هغه ځوان ورته وویلې ای شیخ، ټولو مخلوقاتو ته الله روزي ورکوي، که هغه انسانان دي، که هغه پیریان دي، که هغه په دریابونو او بحرونو کې ماهیان دي، که هغه په هوا کې مرغان دي، ټولو ته الله روزي ورکوي. زه څنګه د الله رب العزت د رزق نه خوراک ونه کړم؟ ابراهیم بن ادهم ورته وویلې بیا تا ته حیا نه درځي، تا ته شرم نه درځي چې د الله رب العزت د رزق او روزي نه خوراک کوي، هغه تا ته روزي درکوي، او بیا ته د الله د حکمونو نه سرغړونه کوي او ګناهونه ترسره کوي.
بیا ورته وایي که دې د ګناهونو نه زړه نه صبرېږي او غواړې چې ګناه وکړې، نو لاړ شه په هغه ځای کې ته ګناه وکړه چې هلته الله تا ونه ویني. هغه ځوان ورته وایي ای شیخه، الله خو داسې ذات دی چې هغه په هر ځای کې موږ ویني. هغه داسې ذات دی چې هغه زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې خبر دی. زه خو داسې ځای نه وینم چې هلته لاړ شم ګناه ترسره کړم او الله مې ونه ویني. ابراهیم بن ادهم ورته وایي بیا ولې خپل رب نه حیا نه کوي؟ ولې د خپل رب نه شرمېږي چې هغه تا ویني او بیا هم د الله د حکمونو نه ته سرغړونه کوي؟ ولې له هغه نه ته نه شرمېږي؟ ولې له الله نه حیا نه کوي؟ بیا ورته وایي ای ځوانه، که دې له ګناهونو نه زړه نه صبرېږي، غواړې ګناه وکړې، نو لاړ شه په داسې ځمکه کې او په داسې ځای کې ګناه ترسره کړه چې هغه ځمکه د الله ملکیت نه وي. ځوان ورته وایي چې خالق د آسمانونو او د ځمکې خو الله دی. زه داسې ځای نه وینم چې هغه د الله په ملکیت کې داخل نه وي او زه لاړ شم هلته ګناه ترسره کړم. ابراهیم بن ادهم ورته وایي چې په دې پوهیږي بیا ولې د خپل رب نه نه شرمېږي؟ بیا ولې د خپل رب نه حیا نه کوي؟ الله تا ته روزیم درکوي، الله تا وینیم، د الله په ځمکه باندې ګرځې، بیا هم د الله د حکمونو نه سرغړونه کوي. په آخر کې ورته وایي ای ځوانه، که دې زړه له ګناهونو نه صبرېږي او غواړې ګناه وکړې، ګناه ترسره کړه، خو د قیامت په ورځ چې کله الله رب العزت د جهنم خازن او خزانهدار تا پسې رالیږي او جهنم طرف ته کش کوي، نو ته ورته ووایه چې زه جهنم ته نه ځم. کله دی چې جهنم طرف ته کش کوي، نو ته ورته ووایه چې زه جهنم طرف ته نه ځم. هغه ځوان ورته وایي چې دا جرأت به په ما کې چیرې وي چې الله د جهنم خازن ته ووایي او ما جهنم طرف ته کش کوي او زه ورته ووایم چې تا سره نه ځم. ابراهیم بن ادهم ورته وایي چې په دې ټولو باندې پوهیږي بیا ولې د الله نه نه شرمېږي؟ بیا ولې د الله نه حیا نه کوي؟ روزي الله راکوي، الله مو ویني. پرېږدئ ګناهونه الله ته متوجه شي. تاسو د هغه حالت نه وویرېږئ چې کله ګناه ترسره کوئ، په هماغه وخت کې الله اسرائیل راولېږي ستاسو روح واخلي. ډېری خلک داسې دي په ډېرې بښنې سره په بې حیایي اخته دي، په هماغه وخت کې دوی ته مرګ راغلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ایمان په دې وخت کې د دیو نه اوچت وي. غلا کوي، د غلا په وخت کې الله اسرائیل علیه السلام ورته رالیږلی، روح یې اخیستی. شراب څکي، د شراب څکلو په وخت کې الله اسرائیل علیه السلام ورته رالیږلی دی، روح یې ورته اخیستی. هم دنیا خرابه هم آخرت خراب. الله هغه ګناهګار بخي چې هغه په خپل ګناه باندې پښیمانه وي، توبه وباسي. خو بې پروا انسان چې ګناه یې کړې ده خو توبه یې نه ده ویستلې، د ده لپاره بیا بښنه نشته. د مسند احمد حدیث ده. پیغمبر علیه السلام ته یو قریشي ځوان راځي، ورته وایي یا رسول الله، ما ته د زنا په باره کې اجازه راکړه. په
په مجلس کې صحابه کرام ناست دي، ډېر سخت غصه کیږي چې دا څومره بې ادبه ځوان دی. د پیغمبر علیه السلام د مجلس په ادب باندې نه پوهیږي، په دې هم نه پوهیږي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګه خبرې وکړم. صحابه کرام ورته رډې رډې ګوري، خو پیغمبر علیه السلام ورته وایي تاسې کښېنئ. ځوان ته وایي رانږدې شه، د خپل په څنګ کې کښېنئ. پیغمبر علیه السلام ورته وایي خور دې شته؟ وایي هو. خورزه دې شته؟ ځوان ورته وایي هو. اوریره دې شته؟ عمه دې شته؟ خاله دې شته؟ وایي هو، دا ټولې شته. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي آیا ته خوښوي چې د دوی سره څوک بې حیایي وکړي په بښنې سره؟ غزوان ورته وایي هېڅکله نه، سر به یې ورته پرې کړه. وسلام فرمایي چې ته د زنا اجازه غواړې، چا به مور وي، د چا به خاله وي، د چا به خورزه وي، د چا به وریره وي او د چا به عمه وي. ځوان ویښیږي. راوي د حدیث وایي چې ګناه یې پرېښودله او دینه دومره دینداره ځوان او صحابي جوړ شه چې په ټول ژوند کې بیا د ګناه تکل ونه کړ. امام الشافعي صاحب وایي رحمه الله ګناه قرض ده. امام الشافعي رحمه الله وایي زنا قرض ده، که چا وکړه بیا به د کورنۍ د غړو نه اخیستل کیږي دا قرض. الله دې په موږ رحم وکړي. ټولو ته مو توصیه ده چې الله ته متوجه شي، خصوصا خویندو او ځوانانو ته. خویندو ته دا وایم چې هغه جامه واغوندئ چې الله درته ویل. پرېږدئ لنډې او تنګې جامې، ځکه پیغمبر علیه السلام وایي هغه ښځې چې نرۍ او تنګې جامې اغوندي دوی خو وایي چې موږ پټ یو، اما په حقیقت کې لوڅې دي. لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها. دوی به جنت هم نه داخلیږي او بوی د جنت به هم د دوی پوزو ته نه رسیږي. تهدیدا دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړ. وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا. او حال دا چې د جنت بوی تقریبا 1500 کاله پیاده مزل دومره لرې د یو مسلمان پوزو ته رسیږي، خو دوی به د جنت نه دومره لرې وي. صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ځوانانو ته وایم په دې ځواني کې الله ته متوجه شي. خیر، کوم ګناهونه چې تر سره کړي مایوسه کیږئ، ما د توبې دروازې خلاصې دي. په تضرع و عاجزي سره مو الله ته لاسونه پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ. الله مو بخي. خو که بې پروا پاتې شئ، توبه ونه باسئ، بیا بخښنه نشته. تاسو ته او د دې ترڅنګ د الله رب العزت زموږ په وینا کې موږ ته پوره اخلاص، صداقت او خلوص د نیت را په برخه کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. باید یوه یادونه وکړم چې دغه لایف مو انشاءالله نن د